په هغه تبه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راووتو منبر ته وختو او خطبه وکړه اخرنۍ خطبه وکړه ناشنا خطبه وکړه ناشنا نصیحت یې وکړو ټول صحابه کرام یې وجړول ټول غمجن شو او په هغه خطبه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وی که د چا په ما باندې دینار او درهمي نو نن دې ما سره خبرې وکړي ځکه چې سبا نه دینار شي او نه درهم شي او که ما د چا سره څه زیاتې کړی څه ګزار مې پې کړی او زما نه بدل اخیسته غواړي نو نن ما نه بدل واخلئ ګوره سبا به هېڅ هم نه وي په دې کې عکاشه رضی الله عنه راپاڅېدو وی یا رسول الله زه قصاص اخیسته غواړم بدل اخیسته غواړم صحابه کرامو هغه ته وکتو حیران شو په ژړا شو چې دا څه ساده سړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې بیمارۍ ته وګوره دې حالاتو ته وګوره او دی وایي زه بدل اخیسته غواړم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل څه بدل اخلي وی یا رسول الله په یو موقع باندې تا د جهاد دپاره صفونه برابرول او زه پکې ولاړو او تا سره غشی په لاس کې او دا ملګري دې پې سیده کول او زما دا تشی تا په غشي واله او زه دې خوږ کړی وم زه د هغې بدل اخیسته غواړم رسول الله وسلم ورته صحیح شو خپل تشی مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښکاره کړو داسې یو عدل والا انسان او داسې عجز انسان او داسې انصاف والا انسان الله سبحانه وتعالی چې د هغه نه سید الاولین والآخرین جوړ کړی هسې یې نه دی جوړ کړی هغه انسان کې اوچت صفات الله سبحانه وتعالی اچولي نو د تشی ښکاره کړو او صحابه کرامو جړاګانې ډېرې زیاتې شوې چې دا عکاشه اخر کوي څه او عکاشه رضی الله عنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته روان شو چې څومره نږدې کېدو د صحابه کرامو جړاګانې زیاتېدې په دې کې علي بن ابي طالب رضی الله عنه راپاڅېدو وی یا رسول الله جسمي لجسمک فدا ای د الله پیغمبره زما جسم ستا د جسم نه قربان شو دې دې ما مړ کړي او دغه بدل شو تا دې په غشي باندې خوږ کړی دی دې دې په بدل کې ما مړ کړي دې دې په بدل کې ما حلال کړي دې دې زما نه بدل واخلي خو تا ته دې څه نه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي نه وی دې به بدل زما نه اخلي عکاشه رضی الله عنه چې څومره نږدې کېدو د صحابه کرامو جړاګانې ډېرې دي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیمارو او د ځان نه یې څادر تاو کړی او کلک او دا سر یې تړلی عکاشه چې څنګه راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تاو شو او دا تشې یې ولسم ښکل کړو او دا خېټه یې وله ښکل کړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي عکاشه ته څه کې تا خو وایي چې زه بدل اخلم وی یا رسول الله بدل به تاسو نه څوک اخلي خو ته چې را کومې خبرې کوې داسې ښکاري لکه د دنیا نه چې روانې نو ما دا غوښته چې زما او ستا اخرنی ملاقات داسې وشي چې زما سرمن ستا د سرمنې سره ولګي صرف دې دپاره مې دا خبره وکړه او د صحابه کرامو جړاګانې ډېرې شوې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه خطبه وه چې دې نه بعد بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم بله خطبه نه ده کړې